اے الله د ټولو کائناتو بادشاه، د ټول مخلوق ساتونکیه، اے د مرګ او د ژوند فیصله کوونکیه، اے د آسمانونو او د ځمکو مالکه، اے د غرونو او د بحرونو مالکه، اے د انسانانو او د پیریانو خالقه، اے د عرش العظیم مالکه، اے د عزت او د ذلت مالکه، اے د مریضانو شفا ورکوونکیه، اے د بادشاهانو بادشاه، اے الله موږ ستا ګناهکاره بندگان یو، ستا خطاکاره بندگان یو. زموږ ګناهونه موږ ته وبخه، زموږ خطاوې موږ ته وبخه. یا الله موږ په خپلو صغیره او کبیره ګناهونو پښیمانه یو، له تا نه بخښنه غواړو. یا الله یا الله موږ له خپلو ګناهونو توبه کوو، زموږ توبه قبوله کړه. یا الله موږ ګناهکاره یو، بدکاره یو، ستا د احکامو نافرمانه یو، ناشکره یو. یا الله یا الله خو بیا هم ستا نوم اخیستونکي یو، ستا په توحید شاهدي ورکوو چې ستا نه پرته بل هیڅ څوک د عبادت حقدار نشته، ستا نه پرته بل هیڅ څوک د صفت وړ نشته. ای الله زموږ ګناهونه ستا د رحمت څخه غټ نه دي، ته یې په خپل رحمت سره راوبخه. یا الله موږ له ګمراهانو له لارې وساتې او په صراط المستقیم باندې مو روان کړې. یا الله موږ ته د داسې اعمالو او عباداتو کولو توفیق راکړي چې ته پرې راضي کیږي. یا الله په ایمان مو ژوندي وساتې او په ایمان مو خاتمه کړې. یا الله یا الله موږ په خپلو احکامو برابر کړې. یا الله موږ ته توفیق راکړي چې د محمد صلی الله علیه وسلم کړنې خپلې کړو. یا الله زموږ خفګانونه موږ نه لرې کړې. یا الله مریضانو ته عاجله شفا ورکړې، قرضداران له قرضه خلاص کړې. یا الله د شیطان او د شیطان له وسوسو نه مو وساتې. یا الله د اسلام دشمنانو ته هدایت وکړې. یا الله د حلال رزق ګټلو توفیق راکړې. یا الله موږ له تا نه په سوال کولو باندې نه پوهیږو، مګر ته په ورکړه باندې پوهیږي. یا الله یا الله څه چې مو غوښتي هغه هم راکړې، او څه چې مو له غوښتنې پاتې هغه هم راکړې. یا الله یا الله زموږ دعا په خپل دربار کې قبوله کړې. یا الله د خپل حبیب محمد صلی الله علیه وسلم په خاطر ټولو مړو ته بخښنه وکړې او مریضانو ته عاجله شفا ورکړې.